بسم الله الرحمن الرحیم. د انډیا او د پاکستان په منځ کې تر ډېرو ورځو یو جنگي ماحول جوړو او خاص کر انډیا په پاکستان باندې یک طرفه حملې کولې. خو نن هغه ورځ هم راغله چې پاکستان په خپله دفاع کې په اول ځل باندې جوابي کاروایي هم وکړه. دغه کاروایي څنګه وشوه او کومه علاقې پکې ټارګټ شوې، دغه ټول تفصیل را سره وګورئ په ننني ویلاګ کې. دوستانو، د څو ورځو نه که تاسو وګورئ نو د پاکستان او د انډیا په منځ کې یو جنګي صورتحال جوړ شوی او روان و. خو دا ډیره د عوامو دپاره د مایوسۍ خبره وه چې صرف انډیا حملې کولې او پاکستان د هغې دپاره جوابي کاروایي نه کوله. د پاکستان چې کومه ګورنمنټ و هغه د ډېر تحمل نه کار واخیستو او انټرنیشنلي د ډېرو ملکونو سره رابطې هم وکړې. خو د دې باوجود انډیا د دغه حملو نه قلار هم نه شوه او په خپل موقف باندې ولاړه هم وه. د دې اولنۍ حمله د یو نوعیت وه، د هغې نه وروسته یې په بل نوعیت حملې وکړې. تېره شپه هم دوی د پاکستان مختلف علاقې ټارګټ کړي دي. نو د دې وجې نه پاکستان په دې نتیجه ورسېدو چې انډیا د قلارېدو نه ده، د دې ارادې ډېرې د اوږدو دي. نو دا فیصله یې وکړه چې خپله جوابي کاروایي سټارټ کړي. په تېره شپه کې انډیا د پاکستان چې کومه علاقې ټارګټ کړي دي نو په دې کې ډېر اهم تنصیبات فوجي دا هم ټارګټ کړي دي چې د ټول نه زیاته مسله د دې وجې نه مخې ته راغله چې په هغه کې اولنی نورخان ایربیس دی چې په دې باندې د پاکستان چې څومره نیشنل او انټرنیشنل وی آی پیز خلک دي هغه ریسیو کېږي او یا لیږلی کېږي. نو دا ډېره اهم ځای و چې دا ټارګټ شوی و. تېره شپه هم په پاکستان کې چې د سعودي عرب کومه میلمه و هغه هم دغه ایرپورټ نه رخصت شوی. د دې سره سره مرید او شورکوټ چې کومه ایربیسز وو دا هم ټارګټ شوي وو. نو د دې وجې نه انډیا دا ولې ټارګټ کول؟ دا د دې وجې نه ټارګټ کول چې د پاکستان چې کومه فخر دی، انډیا چې د پاکستان د کوم پوینټ نه یریږي هغه د دوی ایرپورټس دی. دوی دا غوښتل چې اوله د دوی ایرپورټس کنټرول کړي. نو دې وجې نه دوی خپل ټارګټ دغه ځای نه ګرځولی وو. نو د دې وجې نه دا لازمه وه چې یا خو د پاکستان چې کومه تیارې وي یا به په ایرپورټو باندې خرابېدې او نقصان به یې کولی، او یا که دا د ایرپورټو نه پاسېدی نو دا به د طاقت یو مظهر دی، یو علامت دی. او کله چې دغه تیارې دا په د ایرپورټ په ځای باندې په هوا کې وي نو دا ډېرې زیاتې طاقت لري. نو هم هغسې وشوه. د دې وجې نه پاکستان خپله جوابي کاروایي سټارټ. اوس په جوابي کاروایي کې پاکستان چې څومره عسکري ذرایع دي یا څومره نیوز چینلز دي د هغو مطابق 12 داسې پوینټونه ټارګټ کړي دي چې هغې نه په پاکستان باندې دراندازي جاري وه او په پاکستان کې د مختلف ټارګټس باندې شلینګ یا قسم ټارګټونه یا د پاکستان علاقې ته ټارګټ کړي دي. په هغه کې اولنی ټول نه چې اهم او لوی ځایونه ټارګټ شوي دي په هغه کې راجوړي ملیټري انټیلیجنس سنټر دی چې دا پکې تباه شوی دی. د دې نه علاوه سرینګر ایربیس دی چې د هغې نه په پاکستان کې تیراندازي او کاروایانې کېدي، هغه تباه شوی دی. صورتګل ایرفیلډ دا تباه شوی دی چې هلته ډېر جهازونه دا ولاړ هم وو. د دې نه علاوه ادمپور ایربیس دا چې په انډین اکوپاید کشمیر کې دی دا تباه شوی دی، په دې باندې حمله شوې ده. د دې سره سره پټنکوټ فیلډ دا د پاکستان خلاف ډېر زیاته هغه په صاف طریقه باندې استعمالوي او دغلته دې سره سره میزایل سټوریج چې کومه علاقه وه یا ډیپو دا هم موجود و. نو په دې باندې حملې شوي دي، دا هم ټارګټ شوي دي. د دې سره سره S-400 ایر ډیفنس سیسټم چې د کشمیر په سایډ باندې کومه فټ و د ادمپور په سایډ باندې، نو په هغې باندې هم حمله شوې ده چې دا امنیتي هم کنفرم کړې ده چې دغه حمله بالکل شوې ده. او دا ډېر قیمتي ایر ډیفنس سیسټم دی چې د روس ساخته دی چې د هغې تقریبا $1.5 بلین په دې قیمت دی. نو هغه هم ټارګټ شوی دی. د دې نه علاوه د بهارتي یو بریګیډ هیډ کوارټر دا پکې هم تباه شوی دی.
د اوړي سپلای ډیپو چې کوم وو دا هم تباه شوی دی او د دې سره سره نور مختلف قسمه ټارګټ پکې هم موجود دي خو دا پکې هغه اهم داسې پوینټونه وو چې دغه د پاکستان خلاف ډیر په های لیول باندې استعمال کېدو. نو دا داسې علاقې وې چې د دې نه څو ورځې مخکې د پاکستان مختلفه علاقې چې تر اوسه پورې د شیلینګ او قسمه ټارګټ کېدې نو د دې وجې نه پاکستان په دې باندې حمله وکړه یا جوابي کاروایي وکړه او دا یې ټارګټ کړي او هغه هم د جنګي اصولو مطابق ټارګټ کړي داسې نه چې د شپې بغیر سیلانه ټارګټ کړی وي یا یې ایستلی وي خو د اعلان سره یې د سحر د رڼا په ټیم باندې ټارګټ کړي او پوځي تنصیبات یې ټارګټ کړه داسې نه چې عام سیویلین ته نقصان ورسي. دا نیوز مختلف قسمه انټرنیشنل چینلز هم راوستي چې په هغه کې جزیره ډیوټر وغیره دا شامل دي. د دې سره سره په سوشل میډیا باندې او دغسې په نیوز باندې مخې ته راغلي چې د پاکستان په سایډ باندې په کشمیر په علاقه کې د رافیل د کریش کېدو بل یو خبر هم مخې ته راغی چې د هغې کومه پایلټ و ایمیل هغه هم پاکستان سیکیورټي فورسز هغه نیولې هم. د دې سره سره د نیشنل کمانډ اینډ اتھارټي اجلاس هم په دې ټیم باندې روان دی چې مخې ته څه فیصله کېږي او فرض کا انډیا بله مزید حملې یا کاروایي کوي نو چې د هغې لپاره څه طریقه کار اپناول پکار دي. د دې نه علاوه که موږ وګورو د انډیا په سایډ باندې د هغې په میډیا باندې د خبرونو په ځای باندې دومره دروغ مخې ته روان دي چې په هغې باندې هم نشي. د دې سره سره اوس که مخې ته موږ وګورو چې یاره د دې پاکستان په انډیا باندې حمله کوي او انډیا په پاکستان باندې نو د دې به مخې ته کانسیکوینسز پکار وه چې په دې خبره باندې انډیا اوله سوچ کړی دی ځکه چې پاکستان تر تېرو ورځو په دې باندې د صبر نه کار واخیستو د دې باوجود چې هغو تابلتوړ حملې کولې خو پاکستان بیا هم حمله نه کوله. نو اوس پوینټ داسې حد ته رسېدلی دی او بل د هر سایډ نه په حکومت باندې پریشر هم دی نو دا د پاکستان ګورنمنټ مجبوري وه چې دیو جوابي کاروایي کړی وی ځکه چې د دې نه بعد عوام چونکې مشتعل طرف ته هم ممکنه وچتلی وی او بل د دې سره سره هغوی داسې ځایونه ټارګټ کول شروع کړي چې هغه ډېر حساس و د هغې بچاو ډېر لازمي هم و. نو که موږ وګورو انټرنیشنل دنیا په الریډي په دوه ګروپه کې ده یو د امریکې په سایډ دی او بل د چینا په سایډ باندې دي. نو په دې ټایم کې که موږ وګورو نو دنیا به په دې کې هم په دوه ګروپه کې تقسیم وي څه د پاکستان په سایډ باندې او څه په انډین سایډ باندې چونکې څوک هم نه غواړي چې جنګ وشي خو انټرنیشنل چې څومره کمپنیز وي عام کمپنیز وي یا څومره پاورز وي د هغو طریقه کار دا وي چې دا په خپله په جنګ کې حصه نه اخلي دیو خپله اسلحه خرڅوي او نور چې کومه کمزوري ملکونه وي دا په خپلو کې جنګوي او د دې سره هغه ملکونه طاقتور کېږي هم نه د دوی د جواب هم جوړېږي او د دې سره سره د دوی اسلحه هم خرڅېږي. د دې زیات نقصان کم ځایونو ته رسي یا چا ته رسي په جنګ کې چې کومه ملکونه جنګېږي دا وار پیریډ کوم ځای کې موجود وي هغو ته رسي چې په دې ټایم کې دا صرف پاکستان او انډیا دی او په دې کې انډیا او پاکستان کې بیا د ټولو زیات نقصان دا به کشمیر ته رسي ځکه چې کله ایلیفینټس یا هتیان جګړه کوي نو په هغه کې د ګاز او د هغو ډېر زیات نقصان کېږي نو دغلته که ملکونه جنګ کوي نو نقصان د ټول نه که یو سایډ ته وي او که بل سایډ ته وي دا کشمیر ته رسي او که موږ وګورو په بل سایډ باندې نو کشمیر ته زیات نقصان ځکه رسي چې د پاکستان خو نه غواړي چې کشمیریانو ته نقصان ورسوي خو د انډین سایډ چې کومه کشمیر دی نو انډیا والا دا ټرای کوي چې کشمیریان که په یو سایډ وي د باډر او که په بل سایډ وي دا غواړي چې هغو ته نقصان ورسوي دا پکې د ټول نه اهم موضوع دی چې هغوی به ډېر نقصان کوي او که تېره ورځ موږ وګورو نو دوی په خپل طرف نه په کشمیر یا په مختلفو خپلو علاقو کې هم بمونه غورځولي هم دي حملې هم کړي دي دې وجې نه چې یا خو د خپلو ځینو عوامو هغه څومره احساسات دي هغه د ځان سره ملګري کړي او بل د پاکستان خلاف یو پریشر هم په دغه ځای کې جوړ کړي. نو دا مختلف قسمه خبرې په دې ټیم باندې د جنګ ټایم دی روانې دي داسې کنفرم نشي ویلی او نه فیصله کولی شي چې کوم طرف ته به
مخې ته څه کېږي او جنګ ځي ختمېږي به یا به اکسیډنټ کېږي. نو په جنګ کې د چا هم فایده نه وي. البته چې کومه کاروایي پاکستان وکړه دا یې ډېر ښه کار وکړو ځکه چې انډیا د څو ورځو نه چې پاکستان د تحمل مظاهره کوله خو هغې ته دا اندازه نه وه او هغې نه بس کول. نو دا یې ډېر ښه کار وکړو چې د دغه کاروایي جوابي کاروایي وکړه او خپل بدلې هم واخیستو هغه یې په ډېر ښه طریقه واخیستو. نو په دې باندې پاکستان ته شاباش ورکوم او دې ته مبارکبادي ورکوم ټول عوام ته مبارکباد ورکوم. الله دې کړي چې دغه جنګ په دغه ځای باندې ختم شي او دواړه ملکونه ترقي او په امن کې